سترګې څنګه لیدل کوي؟ کله چې تاسو د خپل چاپېریال ښکلا وینئ، دا یوازې ستاسو د سترګو په سبب نه لیدل کیږي، بلکې دا یوه ډېره پیچلې او حیرانوونکې پروسه ده. نن به ستاسو سره تشریح کړو چې رڼا څنګه زموږ سترګو ته رسیږي، څنګه داخلیږي او څنګه دماغ ته انتقالیږي. لومړی باید دا خبره واضحه کړو چې کوم څه چې موږ په دنیا کې وینو، دا ټول د رڼا په مرسته وینو. یعنې که رڼا نه وي، موږ به هیڅ جسم نسو لیدلی، که څه هم هغه زموږ په وړاندې وي. کله چې د لمر یا څراغ رڼا پر یو جسم ولګیږي، هغه رڼا انعکاس کوي. دا انعکاس شوې رڼا زموږ سترګو ته رسیږي او دلته د سترګې کارخانه فعاله کیږي. د سترګې بهرنۍ شفافه برخه چې قرنیه نومیږي رڼا جذبوي او یوازې یوه محدوده اندازه رڼا دننه لیږي. یعنې 100% رڼا مستقیم نه داخلیږي، بلکې ماتیږي او کنټرولیږي تر څو سترګې زیان ونه ویني. بیا رڼا د سترګې ایریس نومې برخې ته رسیږي، کومه برخه چې د رڼا مقدار کنټرولوي. یعنې کله چې رڼا ډیره وي، دا برخه تنګیږي، او کله چې رڼا لږ وي، دا برخه پراخیږي. په دې توګه رڼا په هر حالت کې په منظم ډول سترګو ته داخلیږي. اوس رڼا هغه برخې ته رسیږي چې د فوکس کولو وظیفه لري، یعنې لینز برخه. لینز د سترګې دننه د ایریس تر شا موقعیت لري. د نږدې یا لرې شیانو فوکس کول د لینز په مرسته کیږي، څو انځور په وروستنۍ برخه کې واضح سي. وروسته رڼا د سترګې شاتنۍ برخې یعنې ریټاینا ته رسیږي. دلته د رڼا سره کیمیایي تعاملات ترسره کیږي او رڼا برقي سیګنلونو ته بدلیږي. دا برقي جریانونه د رڼا د مختلفې فریکونسۍ او رنګ سره ځانګړي کوډونه جوړوي. یعنې هر رنګ خپل ځانګړي برقي کوډ لري او سترګه دا سیګنلونه دماغ ته لیږي. اخر کې برقي کوډونه د بصري اعصابو له لارې دماغ ته انتقالیږي او هلته سیګنلونه تحلیل کیږي. دماغ یو واضح او رنګین تصویر جوړوي او موږ دا تصویر احساسوو. همدا احساس دی چې موږ ورته لید وایو. یعنې اصلي لید دماغ کوي، نه یوازې سترګې. نو که په لنډ ډول ووایو، رڼا پر جسم لګیږي او بیا د هغه جسم څخه انتقالیږي او انعکاس کیږي او سترګو ته رسیږي. ایریس برخه د رڼا مقدار کنټرولوي، لینز برخه د رڼا فوکس کوي، ریټاینا برخه رڼا برقي سیګنلونو ته بدلوي او دماغ دا سیګنلونه تحلیلوي او تصویرونه ځینې جوړوي. بالاخره موږ د سترګو او دماغ په همغږۍ نړۍ وینو. د دې پروسې څخه په اخذ عصري ساینس دا ممکنه کړې ده چې یو ړانده سړي ته د کیمرې له لارې د لید د حس توان ورکړي. هغه په دې طریقه سره چې د کیمرې معلومات د برقي جریانو په مرسته دماغ ته انتقالیږي او دماغ دا معلومات تفسیروي چې له مخې یې د لید احساس پیدا کوي.